دا یو نور سوال کړی دی وی د اختر مونځ دلته دې ملکونو کې ما ته ښکاري چې غټ اختر د جمعې په ورځ دی که نه د جمعې په ورځ دا ډېر ښکلی سوال دی دا ورور وایي چې د جمعې ورځ او د اختر مونځ دا په یو ورځ کې راځي یا داسې تعبیر وکړي چې جمعه او اختر یو ځای شي جمعه او اختر نو د دواړه مونځونه به لازم کومه که نه په یو باندې اکتفا وکړم الجواب چې کله د اختر ورځ او د جمعې ورځ یو ځای شي نو په دې کې چې چا د اختر منځو کو د امام سره جمعې سره نو بیا د ده په حق کې د جمعې مونځ سنت دی او سنت څه ته وایي چې دې وی نه کړو نو ګناه نشتی او چې دې وکړو ثواب پکې دی نو که دې د جمعې منزل رانغی نو په ده باندې بیا د ماسپښینې مونځ دی ماسپښینې مونځ دې ځان له وکړي دا کافي کېږي او که وایي چې نه جمعې منزله ځمه د جمعې د مونځ هم کوم ډېره ښه ده خو دا مسله د هغه چا دپاره ده چې امام نه امام به لازم دواړه مونځونه کوي ولې امام به دواړه کوي ځکه چې امام خو جومات نشي بندولی چې زه نه لازم ماسپښینې مونځ ټول وکوي نه امام به راځي جومات کې به د جمعې مونځ کېږي ځکه که څوک راځي چې خو راشي که نو مسلې حاصل دا شو چې کم سړی د اختر مونځو کې نو د جمعې مونځ د ده په حق کې سنت شو که نه یې کوي نو بیا به د ماسپښینې مونځو کې ځه الله او که یې وکړی ډېره ښه ده هر چې امام دی را خو به مونځ کوي جوماتونه بندول خو بګي نشته چې جوماتونه بند کړي او په دې باندې دلیل دی د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی امام ابو داود امام ابن ماجه امام حاکم ابن الجارود دی ټول راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغه په وخت کې داسې اختر راغلی و چې د اختر ورځ او د جمعې ورځ یو ځای شوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قد اجتمع فی یومکم هذا عیدان دو اختری په تاسو نن راغلی دي دو اختری کمی کمی دي جمعه اختر دی د هفتې اختر دی او بیا دغه غټ اختر یو وړوکی اختر پکې وی راغلی نو فمن شاء اجزأه من الجمعه که چا دا وغوښته چې په دې مونځ باندې اکتفا وکړي د اختر مونځ چې موږ سره وکړو نو دا کافي دی ها موږ به د جمعې مونځ یې کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ کوو مطلب دی که څوک کول غواړي د جمعې مونځ نو جومات کې به کېږي تاسو راشئ موږ به یې کوو خو که څوک په دغه باندې اکتفا وکړي بیا ځان له د ماسپښینې مونځ کې کور کې نو په دې کې څه حرج نشتی والله اعلم